دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یا 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 الله. الله
الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان عزیز، خدا کنه که خوب و خوش سر حال باشین. لله الحمد شما در جریان هستین که ما کمک های زمستانی را از طریق بنیاد خیریه باران رحمت شروع کردیم و به همون کسایی که بسیار زیاد مشکلات حاد دارند بر اونا رسیدگی میکنیم. الله متعال از تمام شما راضی باشه که کمک میکنین. شاید دوستای بسیار زیاد باشه که بگن که شما کار بنیادی انجام نمیدین. خدایی شرایط شما ببینین که یکی زمستان است، در زمستان اکثرا کاروبار در افغانستان بسیار زیاد کم میشه. از او خاطر و بعض فامیلای هستن که متاسفانه سرپرست ندارن و بر اونا ایجاد کردن کار امکان پذیر نیست. از او خاطر ما کوشش میکنیم که هم کمک‌های ابتدایی که شامل هارد، روغن و برنج و لوبیا و بوره و نخات و ماشیا است اینا رو برسانیم. و امروز هم در یکی از خانواده های بسیار زیاد غریب و مستمند آمدیم، همراهشان یک صحبت میکنیم. سلام علیکم مور جان، څنګه صدقه بخیر؟ الحمدلله. مور می فکر که څوک شته سرپرست لري که یو خاوند مې دغه خورا سب تکلیف لري، کله کاری کله نه همدغه سپار زر بشمن پلاستیکي کاغذونه راټولې نه کباړ مباړ چمکي هغې نه هېڅ نه جوړېږي. همدغه سپار زر اوس خو بیخي مشکل پیدا شوی دی، هېڅ نه لګي. دغه کوټه تاسې یې نه دغه زموږ حالات دي، دغه زموږ کورنۍ، دغه زموږ ژوند دی. تاسو خپله مخې ته ګورئ چې دغه حالات هم دي. بس خدای دې تاسو موږ ته واسطه کړلې، تاسو د خدای د بل طرفه داسې مشکل تاسو موږ ته دغه تاسو د خدای نور داسې دغه درکړي چې غریبو سره کومک وکړئ. دا خبره تاسو د خدای نور په مخ بودلېږي، تاسو په د خدای په مخ بودلېږي چې زموږ د غریبو سره تاسو کومک کوئ. الله دې خوشحال لره مور جانې. دغه زه چې وینم دلته تاسو هم دلته ژوند کوئ؟ دغه یو کور دی، هغه ته م سوال کول خیمه کې وو، بیا دغلته راللو پرېوتلو، ځان ته همدا کوټه لوسه وه. په کباړ کې مې یو روپۍ جمع کړه، ځان ته کوټه لږه ناسمه نه دروازې لري نه پردې لري. بس غریبي د ژوند دی کوي. خاوند مې صاحب تکلیف لري، کله ښي کله نه ښي. به دغه خپله یو کس څوک چې شی راوړي وایي که ورته په ګوتو باندې یا چې مثال مونږ غریبي ویني مونږ سره دغه شخص پر خپل کومک شي. یعنې زیات داسې کومک مونږ نه دی لکه نه چې تاسو مونږ ته راکړله. نو الله په دې کې برکت واچوي. خدای تاسو ته ژوند ژمي هم راځي که نه، اوس عوام سره کېږي. تاسو بیا په ژمه کې څه شی استفاده کوئ؟ پلاستیکي څیزو پلاستیکي څیزو داسې بخارۍ لرو چې دوه وارې مې مړ کړه، دا ماته شوه راته. دغه ټول ګاونډیان ته دا ټول خلک ته پته لګېږي دا زموږ پلار خاوند مې خوار پلاستیکې راټولوي، زیاتې زړې جامې څوک راکړي وایي څیزو، څوک یې رام نه کړي. دا 2 کاله کېږي چې موږ داسې خوار وزار یو، او دې وخت کې خو بیخي داسې یو چې هېڅ نه پدغه کېږي. که تاسو وینئ دا ټول کور خپله عکاسي کولی شئ. دغه پلاستیکې د بچي مې ورکوټې ملا ځان لاړ شي، مکتبونه کې پاتې دي. څومره ماشومان د مورې؟ 3 ماشومان لرم، یو مې زوی دی ماشاءالله داسې 9 کالو دی، 4 کلن مې هغوی لوست کوي، مکتب ښوونځی ته ځي که نه؟ اوس مې دا کال کېږي چې اچولی دی، دا 2م کې دی. خوار چې پیسې په جړه او په شور باندې لاړ شي راشي دغلته ویرو فریاد کوي چې مور موږ آینده څه کوو. زه ورته وایم چې بچي خیر دی، خدای پاک به مهربانه شي، خیر به یو لار جوړه شي. او دغه ډاکټر صاحب تاسو ته موږ دغه کړی، تاسو موږ سره دغه وکړله. خدای تاسو سره ډېر ژوند او زندګي درکړي، ستاسو خدای د خدای په مخ بوتلېږي. خدای دې نوره واسطه هغو ته ورکړي چې تاسو سره کومک کوي، تاسو د خدای موږ سره دغه کړي چې موږ سره کومک وکړي. دوستان عزیز، قصه مادر جان شما شنیدین که واقعا در باور است. فلکاش پلاستیک جمع میکنه، شوهرش هم تکلیف عصب داره و واقعا ما اینجا آمدیم دروازه و ترکیم ندارن و در این شرایط سخت زمستان در خانه که دروازه است مشکل است زندگی کردن اگر اسباب گرم کننده نباشه. اما اینا در این خانه بدون در دروازه زندگی میکنن. جان سپاس از کسایی که کمک کردن. مرجان در توفیق د باران رحمت لخواه است. تاسو سره خدای ډیر ښه وکړي، رب العالمین دې تاسو له عزت درکړي، خدای تاسو له ژوند او زندګي درکړي چې د خوار او غریبو سره کومک کوي. نو الله په دې کې برکت واچوي. امین. که خدای تاسو ته د دې غټ برکت تاسو ته درکړي چې تاسو پروژه په مخه لاړه شي چې ټول غریبو سره زموږ کومک وکړي. خیر اوسئ. خدای تاسو ته اجازه مو. السلام علیکم. د باران رحمت دی په ټولو مسلمانانو چې هغو سره بار برکت شوه. د باران دی بیا هم رحمت دی په دې کومک باندې د هر مسلمان سره یې کوي، سره زموږ د هغو سره خدای هغو له خدای ډېر توفیق نور هم ورکړي. خدای دې هغو ته ډېره دنیا ورکړي. باران ته وایي خدای تاسو له ډېره دنیا درکړي. خدای تعالی دې کامیاب لره، رب العالمین دې په افغانستان کې کامیاب لره.